السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به دوستانو. د جنرال مبین صاحب او د پری خان چې په سوشل میډیا باندې کومه کیسه روانه ده، نو هغه راځي تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. بیا پې یو څو اهم خبرې کو راځئ. زما که خپل جانان سړی و، زه به د بل په موږي ولې کېناستمه، او چې یارانې ته دې زړه نه و، د خانګو منځ دې راته ولې ګرونه، په غم دې زه ستي ستي کړم، د 12 نه بعد لنډۍ په بل کې برګه کېنه، نو داسې خو مه کوه که نه یار، چې په دې یخنۍ کې تازه واده کړی او دا ښایسته مزېداره ډکه ښځه دي، او دا یخ لاسونه ویسې او د خانګو منځ کې ورته کېدي، او دا لاسونه درله ګرم کړي نه، آها داسې قسم دی که درله ایټر هم ګرم کړي. خو که دا ویډیو کومو لونډانو د لاسټه پورې وکتله او د چا سامان جنګ مطلب چې کوم میزایل دی هغې مکمل ایکسپایري نوم به م انشاءالله کار شروع کړي. صحیح ده؟ هسه ښایسته شونډې ورچای ناممکن چې لږې ورته سرې کړو. آها د چام نه بچې داسې ښایسته خوله مې دی. مبین صاحب دی دا پری خان نه پرېږدي، نو بار بار ورله ویډیوګانې او کمنټ ورکوي چې یاره جنرال صاحب ما سره واده وکړه. دا خبره دی نه شروع وه چې مطلب جنرال مبین صاحب په ټیک ټاک باندې چې کوم لایف په هلکانو جنکو فحاشي خورو ده ورته چې دا مه کوئ، او د هغې په باره کې به جنرال مبین صاحب ویډیوګانې کولې، نو په دغه وجه نو اوس دا پری خان دا چې جنرال مبین صاحب پسې لیوه شوي وه او دی پرېږدي نه. نو د دې غټه وجه دوستانو دا ده چې جنرال مبین صاحب په ټیک ټاک کې خپل هم لایف راځي، لکه صحیح ده او صحیح خبرې صحیح میسیج ورکوي، وایي چې زه دې له راغلی یم چې زه دغه خلک ختم کړم. خو دې کې اوس غټ دغه دا دی چې دې مطلب دا پری خان داسې جینۍ ده چې دا ورپورې لیوه شوې ده، او د هغې خو په خپله حیا څه کار نشته، خو جنرال مبین صاحب خو د حجرې جومات سړی دی او دی نه پرېږدي. تاسو پوه شئ دوستانو. نو اوس جنرال مبین صاحب په ټیک ټاک کې لایف راځي، لکه دا خلک چې خدای نه دي ښه کړي، نو تاسو په نصیحت به څه ښه شي اورئ. نو جنرال مبین صاحب له پکار دي چې په ټیک ټاک کې لایف نه راځي اورئ، لکه ښه د حجرې جومات سړی پکار دی روکي که دغه خلک نه منې کېږي، نو په ټیک ټاک کې لایف راغلی. او بل دا چې دا ټیک ټاک دا شی دی دا داسې یو خارښت دی، دا دجال یو فتنه ده، لکه مطلب یو خو دې کې پیسې دي ګټي، بل دا چې بس دغه خلکو په اړو پایا څه کار نشته. نو زما د دې ویډیو دا مطلب دی چې جنرال مبین صاحب ته دا ویډیو ورورسي او دا ټیک ټاک کې لایف تم مه راځه، او دغه خلکو ته نصیحت هم مه کوه چې دې ته غلطه فایده اخلي او بیا تا پسې ویډیوګانې کې زمونږ پښتون ورور یې زمونږ مشر یې موږ در باندې خفه کېږو. نو دوستانو دغه د جنرال مبین صاحب او د پری خان ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.